ډېر خلک دا تپوس کوي چې په الرجي او په دمه کې یعنی استما کې څه فرق دی. نو الرجي چې کوم د بنیادی طور دا یو پروسس دی چې کوم مختلف سیزونه په هغې کې دغه کېږي، لکه ستاسو وجود یو ریسپانس ورکوي د بهر نه چې کوم سیز راشي ستاسو وجود ته، نو هغې کې انفلمیشن هم کیدی شي، ریډنس یعنی سوروالی د هغه ځای کیدی شي، پړسوب هغه ځای کې راتلی شي، هغه ځای خارښ کولی شي، هغه ځای درد کولی شي. نو دا سیزونه چې کوم دی دغه د الرجي علامات وي. استما چې کومه بیماری ده هغه د سینې دایمي بیماری ده چې کومه الرجي د هغې یو پارټ دی، یعنی ستاسو د سینې الرجي وي، تاسو ته الرجي وي، نو هغې د وجې نه چې کوم دی تاسو استمیټیک یې څه الرجن راشي، ستاسو سینه، ستاسو پیپړې او ستاسو چې کوم پروټیکټیو نظام دی د تنفس د ساه کوم نظام دی هغه ورته یو ریسپانس ورکړي. نو دغه الرجي دونه زیاته شي چې د هغې د وجې نه ستاسو د ساه رګونه تنګ شي، په هغې کې ریشه راشي، د هغې د وجې نه ساه اخیستلو کې درته تکلیف شروع شي، ټوخی راشي. نو استما چې کوم دی دا یو بیماری ده چې کوم کې الرجي هم شاملېدی شي. د سینې الرجي د وجې نه تاسو ته استما کیدی شي چې کومه یو لویه د سینې بیماری ده، خو بیسیکلی فوکس کیږي او بیس کیږي په الرجي باندې.